په اوسنۍ خبري ټولګه کې ناروې څخه لیدنه او بلغارستان ته سفر. خلیلزاد د ناروې بهرنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو سره تر خبرو وروسته بلغارستان هیواد ته سفر کړی. د بهرنیو ځواکونو وتلو یا کموالي په اړه د آلمان خبرداری. آلمان خبرداری ورکړی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل یا کموالي څخه وروسته ممکن د طالبانو مالي سرچینې پیاوړې شي. د ماشومانو مرګ ژوبلې په اړه د یونیسف نوی راپور. له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق په خپل نوي راپور کې ویلي د روان کال شپږو لومړیو میاشتو کې 340 ماشومان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. سلامونه او وخت مو بخیر. اوسنۍ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د لوی الله په سپېڅلي نامه او دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي 15 هیوادونو ته د خپل سفر تازه پړاو پیل کړی چې په لومړي پړاو کې د ناروې پلازمینې اوسلو ته رسېدلی دی. خلیلزاد د ناروې بهرنیو چارو وزیر ماري اریکسن او د دې هیواد ځینو نورو سیاسي غښتلو څېرو سره لیدنه کړې ده. خلیلزاد د افغانستان سولې په اړه باندې او همدارنګه د دې بهیر په وړاندې د شته خنډونو لرې کېدو په تړاو د ناروې چارواکو سره خبرې کړي دي. خلیلزاد تېره ورځ بیا د اوسلو څخه بلغاریا ته تللی دی او شونې ده چې دوحې ته هم ولاړ شي. نوموړی دغه راز په دوحه کې د طالبانو سره د افغانستان سولې په اړه باندې د خنډونو لرې کېدو او بین الافغاني خبرو پیلېدو باندې خبرې کوي. خلیلزاد په دې سفر کې پاکستان او کابل ته هم سفرونه لري. آلمان خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل یا کموالی ممکن د طالبانو مالی سرچینې پیاوړې کړي. پارلماني چارو کې د آلمان وزیر وایي کیدای شي چې طالبان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته له روسیې، ایران او یا هم پاکستان څخه زیات مالی ملاتړ ترلاسه کړي. د آلمان دغه لوړپوړی سیاسي چارواکی وایي د دیموکراتیک نظام پایداره پاتې کېدو او د ډلو او دغه راز د غیر افراطي ګوندونو ترمنځ د سیالیو زمینې برابرېدو لپاره باید د افغانستان حکومت څخه ملاتړونه دوام پیدا کړي. نوموړی خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د ځواکونو کموالی یا وتل کیدای شي د افغانستان پر اقتصادي ودې باندې منفي اغیز ولري. توماس دا هم ویلي دي چې آلماني ځواکونه د امریکا متحده ایالاتو سره یو ځای افغانستان ته راغلي او له یاد هیواد سره په همکاري کې په هغه صورت کې چې د سولې خبرې پایله ورکړي او په افغانستان کې سوله تامین شي له امریکا سره به یو ځای له افغانستان څخه د کموالي یا وتلو په اړه پریکړه ونیسي. د افغانستان څخه د سرتیرو شمیر کموالی شاید د افغانستان په اقتصاد باندې هم منفي اغیز پرې باسي او هم مهاله طالبان بیا له خپلو مالی سرچینو روسیې، پاکستان او ایران څخه ډیری ملاتړ ترلاسه کړي. خو د افغانستان څخه ملاتړ باید دوام پیدا کړي چې غیر افراطي ډلې وکولی شي سیالي ترسره کړي. د روان میلادي کال شپږو لومړیو میاشتو کې څه باندې 3000 ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر استازولۍ یا یونما تازه راپور کې اعلان کړی چې په دې موده کې 1282 ملکي وګړي وژل شوي او 2196 نور ټپیان شوي دي چې په یاده ډله کې ډیری قربانیان ملکي وګړي جوړوي. سره له دې چې د روان میلادي کال شپږو لومړیو میاشتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمیرې د 14 سلنه کموالی موندلی، خو د افغانستان جګړه دغه راز د ملکي وګړو لپاره د نړۍ یو له تر ټولو خونړۍ جګړه باقي پاتې شوې ده. د افغانستان د جګړې دوامداره لمبه هغه جګړه چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د نړۍ په کچه باندې د ملکي کسانو لپاره خونړۍ جګړه بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالۍ یا یونما په روان میلادي کال کې لومړی شپږو میاشتو په ترڅ کې د ملکي کسانو تلفاتو په اړه وایي چې 1282 تنه وژل شوي
2116 تنه نور ژوبل شوي دي. د دې راپور په بنسټ د دې تلفاتو 40% بیا میرمنې او ماشومان برابروي. 1018 ماشومان او 400 میرمنې هم د دې جګړې قرباني شوي دي. ما هم از گروه طالبان، از دولت افغانستان، از داعش و از سایر گروه‌هایی که در یا جناح‌های جنگ افغانستان انتظار داریم که باید به حقوق افراد غیر نظامی و ملکی احترام بگذارند. د ملکی وګړو د تلفاتو ډیری عامل هم د دولت مخالفي وسلوال ډلې ویل شوي دي. طالبان بیا د 1402 تنه ملکی وګړو تلفاتو عامل ویل شوي چې 43% د دې تلفاتو برابروي. 23% بیا امنیتي ځواکونو پورې تړل کیږي چې د تیر کال په پرتله سره 9% زیاتوالی ښکاره کوي. بلخو بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو هوایي بریدونو نه پاتې شوي قربانیان هم د تیر کال لومړۍ 6 میاشتو په پرتله سره 3 برابره د زیاتوالي ښکارندویي کوي. د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده. د یوناما راپور د ملکی کسانو تلفاتو په اړه دی. موږ ټول پوهیږو چې هر کله د تاوتریخوالي کچه زیاتوالی پیدا کوي، دا ښاریان دي چې بیه پرې کوي. باید تاوتریخوالی کموالی ومومي ترڅو پورې دایمي سولې ته لار پرانستل شي. واضح است که تلفات بیشتر را طالبان وارد میکنند، تلفات ملکی را طالبان مسئولش هستند و دلیلش است که طالبان از اماکن مسکونی، از مساجد، از خانه های مردم به عنوان پناهگاه استفاده میکنند و با حمله به اماکن مسکونی و مناطق مسکونی باعث میشن که بر مردم آسیب برسه. ملګرو ملتونو سازمان د جګړې له ښکېل خواو څخه غوښتنه کړې چې د انساني تلفاتو د درېدو لپاره باید د خبرو میز ته سره حاضر شي. هغه ډول چې موږ په راپور کې ټینګار وکړ چې اوس وخت را رسیدلی دی چې جګړه دواړه لوري ودروي. د جګړې قربانیانو حقوق او اړتیاوې چې د افغانستان ټولو ښاریانو غوښتنه هم ده باید لومړیتوب ورته ورکړل شي. دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي، خبرې باید وشي ترڅو افغانستان سولې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالات د روان کال فبروري میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو سره د صلح هوکړلیک لاسلیک کړ. د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره یو وړاندې شرط دا دی چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي او همدارنګه بل شرط دا دی چې د زندانیانو خوشي کېدو بهیر باید بشپړ شي، خو تر اوسه پورې د زندانیانو بهیر بشپړېدو څخه څرک نه لګېږي. د همدغه موضوع په تړاو بحث لرو. د سکایپ لارې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر ښاغلی لعلګل لعل راسره وصل دی. ښاغلی لعل سلامونه. وعلیکم سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. مننه. ښاغلی لعل، راپور تاسو واورېده دا چې د ملګرو ملتونو د دفتر استازولۍ د روان میلادي کال لومړۍ 6 میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې شمیره څه باندې 3000 تنه یاده کړې ده. څه فکر کوئ دغه راپور سره تاسو څونه همغږي یاست؟ موږ د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر د راپور سره کاملا موافق یو. دغه راپور تاییدوو، خو د ارقامو سره موږ ځکه موافق نه یو چې دغه 3.5 کسانو پورې دوی مستند کړي دي او په خپل راپور کې خبره کړي دي، بلکې د ملکي مرګ ژوبلې کچه تر دې ډیره لوړه ده کوم چې دوی په خپل راپور کې یادونه کړې ده. نو په دې خاطر باندې ملګرو ملتونو د راپور جوړولو پروسیجر چې دی هغه ډېر مغلق دی، نشي کولی چې ټولې پیښې ورپکې ځای په ځای کړي او مستند کړي او د دې په څنګ کې ممکن ډېرو پیښو ته چې هغه په لرو پرتو سیمو کې رامنځته شوي دي هغې ته لاسرسی هم ونه لري. بله، دا چې وخت نه وخته ملکي وګړي خاص ډول ښځې او ماشومان د ښکېلو لورو د نښتو له امله قرباني کیږي، اساسي دغه کار اساسي ریښه یا لامل تاسو څه کې وینئ؟ اساسي لامل خو جګړه ده او جګړه هیڅکله ښې پایلې نه لري، طبعا د ځان سره همدغسې بدې او ترخې پایلې لري. دویم په جګړه کې د ښکېلو خواو لخوا نه اسلامي قوانینو ته، ملي قوانینو ته، د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته درناوی نه کول دي او د جنگ نړیوال اصول په نظر کې نه نیسي او د دې ترڅنګ هغه ژمنې چې دوی د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې وخت په وخت باندې ولس ته ورکوي، دا یوازې د وینا تر حده پورې پاتې دي. که واقعا
دوی په دغه ژمنو باندې عمل کولی، نو په کار دا و چې د ملکي مرګ ژوبلې کچه ښکته تللې وی. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه د ملکي مرګ ژوبلې کچه چې ده دا پورته روانه ده. دغه 12 یا 14 سلنه کموالی چې ملګرو ملتونو ښودلی دا په دې معنا باندې نه دی چې په عموم کې په ملکي مرګ ژوبله کې کموالی راغلی. که تاسو ته یاد شي کله چې د 2019 کال په آخرو کې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ هوکړه باید لاسلیک شوې وي، خو د ځینو وجوهاتو له امله د امریکا ولسمشر ټرمپ یو 2 کرښې ټویټ وکړلو او د دغه 2 کرښو ټویټ په اساس باندې تقریبا د جنوري او د فبروري په میاشت کې جګړه بالکل د پای ټکی پیدا کړی و په افغانستان کې، او د ورکم اونۍ هم پکې راغله او د وړوکي اختر اوربن هم پکې راغی او د حکومت یو طرفه اوربن هم په دغه کې شامل و. نو بیا وروسته د مارچ میاشتې نه په دې خوا باندې د اپریل او جون او دغه روانه جولایي میاشت کې اصلا ملکي مرګ ژوبله په دغه وخت کې رامنځته شوې ده. او د دې په خوا کې ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې د ناټو او د داعش پوځونه چې د جنګ نه لاس اخیستی دی یا داعش ماتې خوړلې ده او بهرنۍ ځواکونو د جګړې نه لاس اخیستی دی، نو هغه یو علت د کموالي دا هم ښودلی دی. خو زه د دې سره هرګز هم نظره نه یم، ځکه جګړه په عموم کې په 2 میاشتو کې جګړه نه وه. کله چې جګړه شروع شوله جګړه تر بل هر وخت ډېره تاودریجینه وه او ډېره سخته وه او ډېر ملکي مرګ ژوبله د ځان سره درلودله. اوس دا چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او دغه راز هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي په کراتو یې د جګړې ښکېلو خواو څخه اوښتي څو د جګړې قوانین، بشري قوانین مراعات کړي، خو بیا هم هغسې چې باید مراعات شي نه مراعاتېږي. اوس د دغه کال لپاره دا چې دغه قوانین مراعات شي، بلاخره دا چې په دې باندې ټول پوهېږو ملکي وګړي د جګړې یو ښکېل لوري پورې نه اړوندېږي، بلاخره کموالی عمومي دغه کچه یې وخت نه وخته د ړندو بمباریو د نښه ونه ګرځي. څه باید بلاخره وشي؟ په کار خو دا و چې د امریکا او د طالبانو د هوکړې نه پس باید موږ بالکل په افغانستان کې د ټوپک ډز هم نه وي اورېدلی او جګړه خو لا ډېر لرې خبره ده. طالبانو باید اخلاقتا هغه تعهد چې سپارلی و چې د هوکړې نه وروسته به په تاوتریخوالي کې کموالی رامنځته کوي، خو په خواشینۍ سره کموالی رامنځته نه شولو بلکې په تاوتریخوالي کې لا پراخوالی رامنځته شولو او خو نړۍ ملکي مرګ ژوبله د نظامي مرګ ژوبلې تر څنګ هم د ځان سره لرله. په کار دا و چې د ښکېلو خواو هغه تعهدونه چې سپارلي وو چې دوی به د بین الافغاني سولې خواته ځي او د باور فضا به د دې دپاره رامنځته کوي چې هغه د جنګي اسیرانو د تبادلې مسله وه چې دا به په ښه شان باندې سر ته رسوي. موږ ګورو چې د جنګي اسیرانو د تبادلې مسلې کې هم خنډونه را پیدا شول، په هغې کې هم چنې وهل او ضد او نقیض وړاندې وروسته څرګندونې رامنځته کېږي وخت په وخت باندې او هغه مسله هم تر اوسه پورې سر ته نه ده رسېدلې. په کار و چې په دې 15 میاشتو کې هم د بندیانو تبادله سر ته رسېدلې وی، هم بین الافغاني خبرې شروع شوې وی، هم یو عمومي اوربند چې د بین الافغاني خبرو اولنی شرط دی هغه هم اوس په هېواد کې رامنځته شوی وی او بالاخره په دې 15 میاشتو کې موږ باید یو سیاسي هوکړې ته رسېدلي. یعنې په ټوله کې ستاسو له نظره په دغه برخه کې ستاسو یادونه ورته وکړه، یعنې اراده شتون نه لري؟ بلې بالکل د دې خلکو سره نه هغه اراده شتون لري، نه هغه ژمنې شتون لري، نه هغه تعهد چې دوی ولس ته د سولې په اړوند باندې سپارلی دی هغه هم د دوی سره شتون نه لري. دا چې د 600 بندیانو د تبادله کې دونه خنډونه رامنځته شول او دونه پلمې د سولې د خبرو دپاره لټول کېږي د دواړو لخواو نه، نو فکر کوئ څه فکر به ولس کوي چې آیا د سولې په پروسه کې یا د سولې په خبرو کې به دوی څونه غفلت او د تنبلۍ نه او د پلمو نه کار اخلي تر څو پورې نور وګړي بې ګناه خلک ووژل شي، زیربناوي هم د منځه لاړې شي. تاسو وګورئ چې د منطق په ژبه باندې که موږ خبره وکړو یا د عقل نه کار واخلو چې آیا دغه د 1592 بندیانو دغه جنجال او لانجه دغه 3.5 بې ګناه انسانانو باندې ارزي چې موږ د لاسه ورکړو. بندیان خو په زندان کې ناست دي، هغوی محفوظ دي، د هغوی ژوند مسؤون دی، یوازې په زندان کې دي. موږ خو د هغوی د راخلاصون دپاره 3.5 کسان هم یوازې ملکي کسان د لاسه ورکړو. دا چې نظامي کسان د دواړو د خوا نه څونه مړه شوي دي، دا چې څونه ملي زیربناوي هم له منځه وړي دي، هغه خو لا نور مالي زیانونه دي چې خپل ځان ته مړولي دي.
نو باید د جنگ ښکېلې خواوې پر ضد دي چې د جګړې طرف ته متمرکز کړی دی او هغې طرف ته توجه کړې ده، بلکې د هغې په ځای باندې دوی واقعا که اراده لري او تصمیم لري او ژمنه کړي دي ولس سره، دوی د جګړې په ځای باندې د سولې خبرې او د بین الافغاني سولې خبرو ته دوی باید توجه وکړي او د دې دپاره بله د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر ښاغلی لعلګل لعل ډېره زیاته مننه له دې چې ګډون مو راسره وکړ. د خبرونو دوام د روان میلادي کال شپږو لومړیو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور له خپرېدو وروسته د یاد سازمان له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق هم په دې موده کې د ماشومانو مرګ ژوبلې په اړه راپور خپور کړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال جنوري څخه تر دا مهاله 340 ماشومان په نښتو، هوایي بریدونو، ماینونو او ځانمرګو بریدونو له امله وژل شوي او 200 نورې ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې ډیری ملکي قربانیان د غیر مستقیم بریدونو لکه چاودنو کې موخه ګرځېدلي دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق دغه راز غواړي څو ټولې خواوې چې د ملکي مرګ ژوبلې او د ماشومانو لامل شوي دي او ملکي وګړو څخه نړیوال بشردوستانه قوانین بابې ځګڼي ځواب ویونکي اوسي. تر دمې وروسته دا خبر هم لرو. پکتیا کې د پاکستاني جنګیالیو حضور په اړه اندېښنې. ښه راغلاست. پکتیا کې سیمه چارواکي له هغه څه چې یاد ولایت کې پاکستاني جنګیالیو پراخه فعالیت بولي اندېښنه څرګندوي. د دوی په خبره پاکستاني طالبان غواړي د دغه ولایت له لارې د ګاونډیو ولایتونو باندې د برید لپاره لاره پیدا کړي. باخبره سیمهیزې سرچینې یک تلویزیون ته وایي چې 100 تر 200 پاکستاني طالبان پکتیا کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. نور حال خالد ذهین راکوي. د هیواد په سویل ختیځ کې د پاکستاني جنګیالیو له شتون څخه اندېښنې. په پکتیا کې سیمهیز چارواکي وایي چې په وروستیو اونیو کې په دې ولایت کې د پاکستاني جنګیالیو فعالیت زیاتوالی موندلی دی او جګړه یې هم ګرمه کړې ده. پنجاب اوسېدونکي یا قبایلي طالبان دي چې دغه لیکې دوی پوره کوي. په دې وخت کې د دوی دغسې خونړي جنګونه دلته هم خلک په تشویش کې کړي دي او هم د سولې په خبرو باندې په نوړ اغیز کوي. پاکستاني طالبان دې خواته راپرېږدي تر څو چې په پکتیا کې دغه وضع خراب کړي او د پکتیا د لارې نه کیدای شي لوګر ته هم لاړ شي، د پکتیا د لارې نه خوست هم تللی شي، پکتیکا ته هم تللی شي. سیمهیز چارواکي ټینګار کوي چې له 100 نه تر 200 پورې پاکستاني جنګیالي په پکتیا کې فعالیت کوي چې ډیری د دولت مخالفو وسلوالو په ښوونه باندې بوخت دي او ځینې نورې بیا د هیواد امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي. بهرنیانو موجودیت دلته ثابت شوی ده، تنها په پکتیا ولایت کې نه په ډیرو ولایاتو کې دي. اکثرا د دې استادان دي، ترینران دي چې دوی ته تعلیمات ورکوي او هر وخت چې د سولې خبرې شروع شي دوی خپله جګړه تیزوي. بلخوا بیا د راپورونو له مخې د دولت له لوري ځینې خوسي شوي طالب زندانیان په 10 ولایتونو کې یو ځل بیا د جګړې ډګر ته تللي دي. هغه کار چې د وینې تویېدو د زیاتوالي لامل شوی. ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، نورستان، پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کونړ هغه ولایتونه دي چې پکې خوشي شوي طالب زندانیان یو ځل بیا د هیواد امنیتي ځواکونو سره جګړې ته ستانه شوي دي. د همدغه موضوع په تړاو بحث لرو. د پکتیا ولایتي شورا غړی ښاغلی تاج محمد منګل راسره وصل دی. ښاغلی منګل سلامونه ورکلی. دا چې پکتیا کې سیمهیز چارواکي د ولایت کې د پاکستاني جنګیالیو پراخه فعالیت له امله اندېښنه څرګندوي، د تاسو معلومات څه دي؟ مننه. د مخه لومړی تاسو درنو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې احترامات وړاندې کوم. پکتیا ولایت په سویل ختیځ زون کې د سویل ختیځ زون مرکز دی. پکتیا یو مهم ولایت دی، ستراتیژیک ولایت دی. په دې وروستیو کې کله چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک کېږي، له هغې وروسته ډېری افغان طالبان د ژوند ته راګرځي، د ګوتو په شمېر افغاني طالبان پاتې کېږي، خصوصا هغه طالبان چې هغوی کورونه په خیبر پښتونخوا او یا په چمن او یا د پاکستان د کشلاو یا د هغوی مرکزونو سره نږدې
د محاصرې په حالت کې دي او یو 15% هغه طالبان چې هغوی هلته روزنه ترلاسه کړې ده په ګاونډي سیمه کې هغه خلک د خپل ژوند د ویرې له امله پاتې کېږي ولې 80 سلنه دلته پاکستاني وسلوال طالبان عرب چچنیان او زیاتره د پنجاب او د قبایلي سیمو نالوستي ځوانان دي چې دلته د طالبانو هغه تشه پرې ډکه کړې ده په مختلفو ولسوالیو کې وخت نه وخت خونړي جنګونه کوي بریدونه کوي نه یوازې همدلته بلکې ځینې سیمو ته لکه د اریوب ځینې سیمې دي حتی د زرمت شایکوټ او د پټان مقبلو دره او د جانخیل او بوسخیلو ترمنځ د ګابر دره او د څمکنیو په منګیاړ سیمه کې په پراخه کچه دغه خلک د مچلغو په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي حتی په سید کرم ولسوالۍ په کوسین سیمه کې چې هلته یوه دیني مدرسه ده د هغې په مدرسه او د هغې تر څنګ ښاغلی منګل دا چې چارواکو په خبره یو شمېر پاکستاني طالبان غواړي چې دغه ولایت لارې نورو ګاونډي ولایتونو ته لاره پیدا کړي په دې برخه کې تاسو معلومات څه دي آیا واقعا دغسې څه شته په پکتیا کې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه موږ هېڅ شک او شبهه نه لرو په ټوله معنا هم قوي مورال لري هم قوي امکانات لري د پکتیا د لارې د اریوب د ازغنې سیمه او د پټان د مقبلو ادارې سیمه دغه دوه مهمې نقطې دي چې وخت نه وخت د پکتیا ولسونه افغان امنیتي ځواکونو د بندولو هڅه کوي وایي د کافي هلته تجهیزات او د هغه بیس د جوړولو دپاره ټول وسایل اماده شوي ول کله چې پاکستان لوی درستیز کابل ته راځي په همدغه ورځ همدلته دغه د بې چارې درول کېږي نو د پکتیا د ازغنې سیمې د لارې سویل ختیځ زون لوګر اته تر میدان وردګو پورې اته تر مرکز کابل پورې دغه لاره ده دا خلاصه ده زموږ تشویش همدغه دی چې دلته مرکزي حکومت د ټولو وسلوالو پر وړاندې یو ډول برخورد کوي یعنی دغه دفاعي حالت چې دی دا ټولو ته د پوښتنې وړ دی دلته هم د خلکو مورال ضعیف شوی هم افغان امنیتي ځواکونه قربانۍ چې ورکوي هغه بې ځایه قرباني کېږي ځکه دلته هر څه په سترګو لیدل کېږي ولې په وړاندې ځمکني هوایي عملیاتو ته اجازه نه ورکول کېږي ستاسو له نظره باید څه ډول چلند وکړي د افغان طالبان چې زموږ د سولې د پروسې یوه برخه ده هغوی سره باید یو ډول چلند وشي هغه چې بهرني طالبان دي پاکستان د سولې د برخې د شنډولو دپاره او یا یې د سولې خبرو نه د خپل امتیاز د اخیستلو دپاره لکه د ډیورنډ مسله ازغن تار او ځینې نورې غوښتنې چې پاکستان وخت نه وخت د افغان مرکزي حکومت نه کوي د هغې د تامین یا د هغوی د پوره کولو دپاره دلته لوستي قبایلي ځوانان او د پنجاب اوسېدونکي همداراز عرب او چچنیان چې دا ډیری د القاعده برخه ده دغه خلک دلته په جنگ باندې بوخت دي هم په امریکا په نړیواله ټولنه باندې غږ کوو هم په مرکزي حکومت باندې غږ کوو چې د افغان اسلامي جمهوریت خبرې د وسلوالو طالبانو یا د طالبانو د اسلامي امارت سره دي نه د القاعده سره نه د پاکستان د وسلوالو سره دا هم کوي دلته خلک په حکومت باندې بې باوره کېږي ځکه د څمکنیو یوه مرکزي ولسوالي ده چې شپږو ولسوالیو مرکز دی د هغې په 1 کیلومتري کې هلته پاکستاني جنګیالي د هغوی مرکزونه فعال کړي د سپین بیرغونه یې له ورایه ښکاري خلک په تشویش کې دي دلته بیخي هغه د میږي د لیوه خبره ده چې ټول ګډ په یو قطار کې سره روان دي خلک ښاغلی منګل د پاکستاني جنګیالي په خوا کې آیا نور د نورو هیوادونو جنګیالي هم شته ده چې تاسو یادونه وکړه پاکستاني جنګیالي دي یو ډول فعالیتونه ترسره کوي د دوی په خوا کې نور آیا نور ترهګرې ډلې یا هم ځینې نور بهرني جنګیالي شتون لري د همدغه پکتیا کې تر ډیره بریده چې موږ څومره معلومات لرو په د سویل ختیځ زون کې 80% داخلي طالبان دي چې هغوی بیچارهګانو ژوند په خطر کې دی د هغې دپاره د هڅې وشي ولې 80% زیاتره یې پاکستاني دي عرب دي چې دا د پکتیا په مختلفو سیمو کې ځینې حتی په ځینو سیمو کې د روزنیز مرکزونه فعال کړي دي دلته دا یو لوی سوال دی چې د افغان طالبانو سره موږ د سولې پروسه لرو
د نور طالبانو سره موږ هیڅ ډول د سولې خبرې اترې د کوم پروګرام نه لرو او کدا یو خبره کیږي چې چیرته د افغان طالبان سره خبره کیږي دا طالبان خپل غوډي دوی لیکي خوشي کوي ارګز دا سینه ده ځکه امریکا او د طالبانو خبرې تقریبا 15 ناست وشو ډیر وخت په دې کې تیر شول ولی بیا د افغان حکومت او د طالبانو چې د جمهوریت او د اسلامي امارت خبره ده دا ډیر وخت غواړي خو دغه چې هغه د بهرانیو طالبانو په وړاندې چې دلته په پکتیا او د پکتیا په مختلفو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه دولتي حاکمیت نه دی په وړاندې جدي او کوټلي ګامونه واخلي حکومت مرکزی حکومت باندې غږ کوي چې دلته هم کافي امنیتي ځواکونه موجود دي هم کافي امکانات لري هم ولسونه لیتا سره د هیله ترې کوي چې دغه د خپوس کې هغه د ګانس حالت نه د ولس راوبه ولس نه پیږي دلته کڅولي خبرې خو د افغاني طالبانو سره د خارجي طالبانو په وړاندې ولې د په حالت اعلان شوی دی ولې تعرضي حالت نه اعلانېږي په امریکا باندې هم غږ کوو په طالبانو باندې هم غږ کوو ځکه د امریکا او د طالبانو د سولې په خبرو کې یو شرط دغه و چې طالبان به د بهرنیو طالبانو سره د القاعده سره خپل رابط قطع کوي ولی بدبختانه دلته ټول یعنی 80% د القاعده غړي د دغه سیمو کې فعالیت لري مرکزونه لري د پخوانه زیات شوي دي هیله ترې لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو لاسونه د پکتیا ولایتي شورا غړی ځواکونو په خپلو لاسونو تړل شوي دي ښاغلی تاج محمد منګل ډیره زیاته مننه د خبرونو دوام په چین کې د کرونا واکسین جوړېدو په صورت کې دا هیواد به افغانستان په لومړیتوب کې راولي د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چین د افغانستان پاکستان چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو ګډې ناستې پر مهال ژمنه کړې چې د افغانستان پر اقتصاد باندې د کرونا زیانونو جبرانولو لپاره له کابل سره د صادراتو ودې او کرنې په برخه کې همکاري کوي او دغه راز د کرونا واکسین جوړېدو په صورت کې دغه هیواد د واکسین ترلاسه کوونکو لومړیو هیوادونو په لومړیتوب کې راولي د بهرنیو چارو وزارت ویان په خبره د 4 واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د افغانستان له حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي وزیر امور خارجه چین در مورد کمک نمودن تجهیزات، ادویجات و وسایل صحی برای افغانستان و در مورد اینکه در صورت ایجاد واکسین کرونا دولت افغانستان در اولویت‌های همکاری خود در نظر خواهد گرفت وعده سپرد. تر دمې وروسته دا خبر هم لرو د سولې په خبرو کې د ښځو معنا لرونکي حضور په اړه باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار ښه راغلاست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بین الافغاني خبرو کې د ښځو معنا لرونکي حضور باندې ټینګار کوي د دې شورا غړو د یوې آنلاین ناستې پر مهال چې د ښځو او د افغانستان سولې په تړاو جوړه شوې وه د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنو پر ساتنې او دغه راز د سولې بهیر کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ باندې ټینګار کړی دی ورته مهال د هیواد لومړی میرمن رولا غني وایي طالبان باید پوه شي چې نننی افغانستان د تیرو 60 کلونو افغانستان نه دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم وایي طالبان باید ثابته کړي چې د سولې په بهیر کې د ښځو له حضور څخه ملاتړ کوي د سولې بهیر او د افغانستان میرمنې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د ناستې موضوع د بین الافغاني خبرو پیلېدو احتمالي درشل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو په دې خبرو کې د میرمنو په معنا لرونکي رول باندې ټینګار وکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان استازي ویلي دي چې د سولې خبرې باید پراخه واوسي او طالبان باید ثابته کړي چې د سولې په خبرو کې د میرمنو له ونډې څخه ملاتړ کوي د افغان سولې بهیر باید د دې هیواد ټولو ښاریانو څخه استازولي وکړي نه یو برخه او نه هم نیمایي کسان دا موضوع باید د افغانستان نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان په لومړیتوب کې واوسي میرمنې باید د افغانستان سولې بهیر کې هره برخه کې ګډون ولري هیڅ یو هیواد نشي کولای چې د سولې له لارې جوړېدو او نفس باندې باور په برخه کې بریالی واوسي
هر کله چې د هیواد نیمایي جمعیت له پامه وغورځول شي نو همدا لامل کیږي چې پرمختګ د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا د میرمنو بشري حقونه هر کله د امریکا د هڅو محورونه واوسي. بلخوا د هیواد لومړی میرمنه هم وایي چې طالبان باید ومني چې نننی افغانستان د تیرو 20 کلونو افغانستان سره توپیر کوي. 80 سلنه ښاریان یې د جمهوریت غوښتونکي دي نه د امارات. طالبان باید پوه شي چې نننی افغانستان د سیاسي اړخه د 1995 کال افغانستان نه دی. واقعیت دا دی چې د مناقشې په ځینو مواردو کې او په یو خپلواکه ټولپوښتنه کې 80 سلنه ښاریان د جمهوریت نظام غوښتونکي شوي دي نه د امارات اسلامي. د آلمان او اندونیزیا استازي هم د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ او د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب باندې ټینګار کوي. میرمنې باید بین الافغاني خبرو کې مهمه ونډه ولري ترڅو دغه خبرې ښه پایله ورکړي. په دې خبرو کې د میرمنو ونډه نه باید له پامه وغورځول شي. دوی د سولې په اړه باندې د پریکړه نیونکو یوه برخه ده. موږ باور لرو چې هغه وخت دایمي سولې او سیاسي پوره هوکړې ته رسیږو چې د افغانستان ښاریان چې میرمنې هم ګډون ولري او د سولې بهیر مدیریت کړي. میرمنې باید په معنا لرونکي او توازن په پام سره په دې خبرو کې رول ولري. د انلاین ناسته د افغانستان، بریتانیا، جرمني او اندونیزیا په کوربتوب باندې جوړه شوې وه. په همدغه تړاو بحث لرو د سولې او دیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي بنسټ مرستیاله فروزان رسولي راسره وصل دی. آغلې رسولي سلامونه او لومړی پوښتنه هم کلدیج را پیل کوم دا چې د بین الافغاني خبرو د احتمالي پایلیدو په درشل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دې خبرو کې د ښځو معنا لرونکي حضور په تړاو ویلي دي چې باید معنا لرونکی حضور ولري. په دغه بهیر کې څه فکر کوئ؟ آیا د سولې په خبرو کې ښځو ته ونډه ورکړل شوې ده؟ ډیره مننه تاسو څخه او زه فکر کوم چې ډیر یو ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله او همداسې زه مکمل موافق یم چې فعلا د سولې په پروسې کې په هغه ډول چې د ښځو معنا باید وي. زه بیا هم فکر کوم چې فعلا ډیره د دوی ونډه ضعیفه ده. کله چې موږ د سولې د پروسې بحث کوو نو سولې پروسې کې موږ فعلا څو خواوې لرو چې هغوی د بین الافغاني مذاکراتو کې به بحثونه لري چې هغې کې دوه عمده مخامخ کم دوه ډلې چې دي، یو د افغانستان دولت دی او بل د طالبانو ګروپ دی. نو مهمه ده چې ما او تاسو که غواړو د ښځو معنادار نقش ته وګورو همدې دوو ډلو کې وګورو چې څومره تعداد کې ښځینه شتون لري. البته طالبانو په ګروپ کې خو هیڅ ښځینه نشته چې دا د دوی تعهد شي چې دوی ښځو ونډه کله چې د هغې بحث کوي نو دلته معلومیږي چې هغوی ښځو ته څومره ونډه ورکړې ده. او که راځو د افغانستان د دولت په اړه ګورو چې هغوی ښځو ته څومره ونډه ورکړې ده، نسبتا د طالبانو په پرتله موږ وینو چې هلته ښځې د مذاکرات په هیئت کې شتون لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې په هغه کچه چې باید شتون یې درلودی کچه یې اوس هم ډیره ټیټه ده چې د دې په اړه باندې موږ مختلف دادخواهیانې د خپل رئیس جمهور او د نورو ګروپونو سره کړې ده چې د نارینه‌و په پرتله د ښځو تعداد ډیر ټیټ دی او دا باید زیات سي. دا چې تاسو یادونه وکړه چې د سولې بهیر کې د ښځو ونډه یعنې کمرنګه ده، اساسي لامل یا علت د دغه کار څه کې بولئ؟ او وم ویلې چې په دې برخه کې تاسو عدالت غوښتنه کړې ده، که چیرې عدالت غوښتنه هم کړې هم ده، بالاخره د اړوند بنسټونو لخوا تاسو ته ځواب څه و؟ ځواب طبعا هغوی تعهد شولی وعده یې کړې ده چې دوی به په دې برخه کې کار کوي او کوشش کوي چې دې برخه کې نور هم زموږ قناعت ترلاسه کړي چې موږ هغه هم ستایو چې کم از کم دوی کوشش کوي خپل یو تعهد مشترک کوي. ولې موږ غواړو چې یوازې یوې خوا سره زموږ دادخواهي نه وي بلکې زموږ دادخواهي لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د مذاکرې د میز د دواړو اړخونو سره باید زموږ دادخواهي وي چې موږ کوشش کړی دی چې د بلې خوا سره هم په یو شکل نه یو شکل په تماس کې سو هغو څخه هم غوښتنه وکړو په دې چې سولې پروسې هدف دا دی چې په راتلونکي کې موږ یو نظام ولرو چې هلته دغه دواړې خواوې چې فعلا مذاکرات کوي دوی دواړه هلته شتون ولري، هلته هغې دولت کې برخه ولري یا هم د اوسني دولت کې برخه ولري.
نو هدف دا دی چې که چیرې موږ هغسې یو سیستم غواړو داسې نظام غواړو چې هلته د دواړې بخواوې برخه ولري نو د دواړې خواوې مهمه ده موږ ته خپل تعهد وښیي چې دوی څنګه څومره ښځو ته متحده دي الان کې موږ ویني ځینې راپورونو کې ویل کېږي چې طالبانو داسې یادونه کړې ده چې هغوی خپل ساحو کې ښځو ته اساسي حقوق یې ورکړي دي ولې مهمه دا ده چې وګورو چې اساسي حقوق موږ په څه ډول باندې تعریفوو زه فکر کوم چې مثلا زده کړې دا زموږ اساسي حقوق څخه دی صحت ته لاسرسی زموږ د اساسي حقوقو څخه دی خو بیا هم موږ په دې چې د ولایتو په کچه هم خپلې شبکې لرو هغو سره تر کومه اندازه چې موږ په تماس کې یو داسې ښکاري چې هغه توقع چې زموږ ده هغه حقوق چې موږ ورته اساسي وایو هغه لا په مکمل توګه باندې موږ نه دي ترلاسه کړي او هغې ته د طبیعي ته ضرورت دی دا چې ولې دا حقوق نه دي ترلاسه سوي دا په دې چې زموږ ټولنه کې ښځو تاریخچه که موږ وګورو د دوی سیاسي ګروپونه او دوی سیاسي تاثیرات دا ډېر ناوخته شروع سو نسبتا تر سړو نه افغانستان په تاریخ کې که وګورو په شروع نه په هغه ډول چې د ښځو سیاسي په هغه ډول چې د نارینه‌و سیاسي ګروپونه خپل فعالیتونه ډېر وخته شروع کړي وه دوی هغه لوی ګروپونه شروع کړي وه او په هغه ډول د افراطي برخو کې د سړو سره زیات کار شوی دی تر څو پورې چې دوی خپل خویندو ته خپل ښځې ته خپل مور ته دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی د باندې فعالیتونو کې ډېر فعاله اوسي نو یو څه زموږ هغه کلتور او د سیستم چې په کوم ډول را روان و د دې باعث ګرځېدلی دی چې فعلا موږ په دې مشکلاتو سره مخامخ یو ولې اوس زمانه او وخت تغییر کړی دی زه فکر کوم چې ډېر مسلمان مملکتونه دي چې تر موږ نه هم هغوی ځانو ته زیاتر ځان مسلمان بولي او اسلام په تطبیق برخه کې موږ باندې ګوته پورته کوي ولې که چیرې هغو ته خپله وګورې هغوی خپله ښځو ته هغه ټول حقوق ورکړي دي چې باید یو مسلمانې ټولنې کې یو ښځې ته ورکړل شي یو اسلامي ټولنې کې آقای رسولي اوس دې لپاره څومره یعنی خوشبیني شتون لري دا چې تاسو دغه عدالت غوښتنه چې کومه شروع کړې څو د سولې بهیر کې ښځو ته هغسې چې لازمه ده ونډه ورکړل شي دغه لپاره یعنی تاسو څونه خوشبیني ده چې هغسې باید تاسو ته دغه هغه کوم موارد چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ترسره شي سولې پروسه فعلا بله فکر کوم د انټرنیټي ستونزې له امله اړیکه پرې شوه د خبرونو دوام هم فاریاب کې سیمه ییز چارواکي د یاد ولایت د کوهستان ولسوالۍ د یو شمېر سیمو له پاکوالي څخه خبر ورکوي د فاریاب والي نقیب الله فایق چې دغې ولسوالۍ ته یې سفر کړی وایي ډېر ژر به په یاده ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکي یو 100 کسیزه واحد جوړ شي د فاریاب کوهستان ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختې جګړې شاهد پاتې ده د طالبانو د بریدونو زیاتوالی بیا د ولسوالۍ ته د فاریاب والی دې ته اړ کړی چې سفر وکړي نیروهای تازه اعزام شد و ما هم آمدیم که مردم رو ببینیم نیروها را روحیه بدیم شب گذشته نیروهای امنیتی قریه های بیشتر را رفتن آزاد ساختن طالبان از این مناطق گریختن در یک مناطق دورتر رفتن برای مردم وعده دادیم که از منطقهایتان دفاع میشه در اینجا یک مفروضه امنیتی 100 نفری ساخته میشه په فاریاب کې د شاهین قلوردو پوځي چارواکي وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو ځینې پوستو څخه تکتیکي شاتګ کړی و چې د لاسه تللې ځینې سیمې بیا بیرته د ځانګړو امنیتي ځواکونو پر مټ باندې نیول شوي دي د دې چارواکو په خبره په دې وروستیو جګړو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده دوستی پستی ما یک تغییرات آمده بود دوباره پس ابو نیروهای امنیتی ما ساره پاکسازی کرده ولی پلانای ازیر داریم که باز بیشترین عملیات رو خود انجام بدیم میخواستن که نیروها را راههای مواصلاتی یک مالاتی رو هم سرشان قطع کرده بود و یا را میخواست که به یک نوع تسلیم بکنن و یا را به قتل برسانن و اموال تجهیزات دولتی را یا تصرف بکنن ځایي اوسیدونکي او مشران بیا د سیمه ییزو چارواکو له څېړنې څخه هرکلی کوي غواړي چې په دوامداره توګه امنیتي وضعیت ته پام وکړي کرمانهای ما زندگی حولیهای ما کلش تباه شدیم در بدر شدیم ما از دولت خواهشمندیم که با ما همکار شوه که آمد دفاع از ما دفاع کنه از اینا ما چی داریم که همه وطن ما را آباد کنن همه صلح در مابین بیارن برادر هم دیگر در خود بیارن نه که دشمن سنگر در سنگر بدون و
دیانو اسلام کشی کنن خونی مردم بریزانن. د امنیتي چارواکو په خبره فاریاب د هیواد شمال دروازه ګڼل کیږي. نو له همدې امله طالبان د نورو پاکستاني سلاکارانو او ازبکستاني ترهګرو د مرستو پر بنسټ هر کله د دې ولایت د ناامنه کېدو په لټه کې وي. ارګ امر کړی څو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري بلخ د لوی څارنوالۍ پلاوي په مشرۍ وڅېړل شي. د مالی وزارت د څېړنې عالي ادارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ملي تدارکاتو او ارګ د چارو عمومي ریاست استازي هم په دې پلاوي کې شامل دي. لویه څارنوالۍ هم وایي دغه پلاوی به د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري بلخ د 1990 کال څخه تر 1999 کال پورې وڅېړي. لوی څارنوالي دولت جمهوری اسلامی افغانستان در روشنایی احکام قانون به گونه جدی، عادلانه و منصفانه به آن رسیدگی نموده، پیرامون قضیه تصمیم قانونی اتخاذ و نتایج بررسی ها با مردم شریک می‌گردد. ولسمشر د بررسي عالی ادارې ته دستور ورکړ شي په ټولو ولایتونو کې د کرونا وایرس سره د مبارزې منابع سرتاسري تفتیش کړي. ولایتي اداره او د مالی وزارت په دې باندې مکلف دی چې په 24 ساعتونو کې دا گزارش د بازرس له ادارې سره شریک کړي. افغانستان د سولې او پراختیا ملي چارچوکاټ دویم سند د سام ناستې کې وړاندې کوي. د لوړپوړو پلاویو یا سام څلورمه ناسته د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په مشرۍ پرون په کابل کې پیل شوه. په دې ناسته کې د کرونا ویروس پر اغیزو او د افغانستان امنیت په اړه بحث شوی. د مالیې وزارت وایي په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د کرونا ویروس اغیزو په خوا کې د هیواد پر اقتصاد، سولې او پراختیا په اړه هم بحث کیږي او دولت به په دې تړاو د ناستې غړو ته سند وړاندې کړي. د ویلو ده چې د سام ناسته نن هم دوام لري. وروستۍ برخه کې دا خبر هم لرو. د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرې. ښه راغلاست. د افغانستان ښکېل لوري باید رامنځته شوي فرصت څخه د سولې لپاره زیاته ګټه پورته کړي. یو شمېر سیاسي څېرې او د زرغون بهیر غړو د یاد بنسټ پر دفتر باندې تیر کال ترهګریز برید قربانیانو یاد غونډې په مراسمو کې ټینګار لري. د سولې خبرو د جګړې پای ته رسیدو په نسبت هیلې زیاتې کړي دي، خو ورته مهال دوی خبرداری ورکوي چې لنډمهاله سوله د منلو وړ نه ده. یو کال مخکې د زرغون بهیر دفتر د وسلوالو د موټر بم برید موخه وګرځېد. هغه پیښه چې په ترڅ کې د دغه بهیر یو شمېر غړو ته مرګ ژوبله واوښته. اوسمهال تر هغې پیښې یو کال وروسته د قربانیانو تلین غونډه کې د زرغون بهیر غړي او متحدین راټول شوي دي. خو هغه څه چې دغه ناسته کې تر ډیره پرې خبرې کېږي د افغانستان د سولې او جګړې مسئله ده. وایي نه باید رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي او د جګړې لوري باید سولې ته غاړه کېږدي. وقتی که زمینه مساعد شده که جامعه جهانی و دنیا به صلح گام بگذارن و ما او را باید حمایت بکنیم، حفاظت بکنیم. ما صلح را نمیخواهیم که صلح مقطعی و زمانی باشه، صلح باشه که به اصطلاح وطن گل دواب بان و سرش پای تبان و طرف تیر شو. چې د حکومت لخوا هم او د طالبانو لخوا هم د صلح دپاره بانې پیدا کیږي، باید چې د صلح دپاره بانې ونه لټول شي. د دغې پیښې د قربانیانو کورنۍ بیا د طالبانو تاوتریخوالی د نه بخښنې وړ بولي او د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د دغې پیښې د څېړنې غوښتنه لري. د ملي او بین المللي سازمانونو څخه چې د بشر حقونو په عرصه کې فعالیت ترسره کوي دا غوښتنه ده چې د طالبانو دا جنایت مستند کړي. از دولت میخواهم تا عاملان قضیه بر دفتر مرکزی رسا را معرفی نماید، هرچند که هویت آنها واضح است.
که څه هم زرغون بهیر د دغه برید د ترسروي مسؤلیت طالبانو ته تړاو ورکوي، خو طالبانو دغه برید کې لاس درلودل رد کړی. پر زرغون بهیر برید کې د دغه بهیر 19 غړو ژوند وبایله او لسګونه نور یې ژوبل شول. بامیانو کې د کچالو ګل څلورمه جشنواره په یاد ولایت کې دغه محصول د نږدې 100 زیرمو پرانیستو سره ترسره شوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه 0 درجې زیرمو پرانیستو سره د بامیاني کروندګرو د کرنیزو توکو بیه لوړوالی مومي. د کرنې وزارت چارواکي هم د بامیانو اوسیدونکو سره ژمنه کوي چې راتلونکي کال کې به د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره یوه ستره سړکونه جوړه شي. بامیانو کې د الوګانو یا کچالو ګل څلورمې جشنوارې ترسره کېدل. هغه جشنواره چې څه کال نه پکې موسیقۍ او نڅا څخه خبر شته و او نه یې هم د تیرو کلونو تودوالی لاره. له دې سره د دغې جشنوارې ترسروي سره هممهاله د الوګانو ساتنې لپاره د 0 درجې 100 زیرمتونونه هم پرانیستل کیږي. هغه زیرمتونونه چې د بامیان د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دغه ولایت د کرنیزو محصولاتو د بیې د ډیروالي لامل به وګرځي. از دهاقین عزیز ما و کچالوکاران خوب ما قدردانی شود و اینا را بتونه کمک کنه که اینا در شرایط مساعد بتونه کچالو را در بازار عرضه کنه و با قیمتی که منافع دهقان را و اقتصاد دهقان را تقویه کنه ایره بتونه عرضه بکنه. د بامیانو کروندګر هم د سیمه ییز حکومت دغه ګام ته هیله‌مند دي. یعنی ما ذخیره را که جور کردیم اینالی کچالو رو میتونیم که ما در قیمت بالا بفروشیم. اگر نرخ بالا بود میفروشیم، اگر بالا نبود یعنی می کچالو رو در ذخیره میاریم پرتا میکنیم تا قیمت خود برسانه. و حال فعلا در مدتی که مثلا 10 سال به این طرف شده به خاطر ریاست زراعت و مؤسسه‌های همکار که در زراعت هستند در ولایت بامیان فعلا ما از ذخیره‌های کچالو خوب مستفید شدیم. د کرنې وزارت د شمیرو له مخې بامیانو کې هر کال څه باندې 300,000 متریک ټنه آلوګان تولیدیږي چې باید دغه شمیره 2 هم شي. همراه شما مشترکاً کار میکنیم که مقدار تولید افزایش بدیم. از 300,000 تن با نظرداشت و پتانسیلی که در ولایت بامیان وجود داره به 400 500 الی 600,000 تن برسیم. د ویلو ده چې د بامیان څه باندې 80 سلنه اوسیدونکي په کرنې بوخت دي چې د دغه ولایت د کرنیزو محصولاتو تر ټولو مهم هغه یې آلوګان، زردالو، آلوبالو او مڼې جوړوي. د افغانستان روڼتیا څارډلې نوی راپور ښیي چې د قانونو په برخه کې د خلکو لږ او حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی دی. دغې ډلې ټینګار کړی چې د استخراجي صنایع سکتور کې د خلکو ښکیلولو، د غیر قانوني کان کیندنې مخنیوي او د حکومت عوایدو زیاتوالي لپاره مهمه ونډه لري او دغه راز د سیمې امنیت او ثبات ټینګښت لپاره به هم مرسته وکړي. وروستی خبر هم له هیواده بهر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ هیوادونو د کرونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي دي، خو لا هم د دغه ویروس ختمېدو لپاره اوږده لاره په مخ کې ده. نوموړي ویلي دي د 6 سترو ناروغیو له ډلې چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دا مهاله تجربه کړي دي د کرونا ویروس تر ټولو سخت هغه دی. د یاد سازمان مشر ویلي دي د تیرو 6 اونیو په ترڅ کې د کرونا ویروس د اخته کسانو شمیره 2 برابره شوې او اوسمهال څه باندې 14 میلیون تنو ته رسیږي. درنو لیدونکو دا و د مال خبري ټولګه تر بیا مو الله مل ښاد او سوکاله اوسئ.